بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، د حکومت درې څانګې وي او د هرې څانګې خپل خپل کار وي. لومړی مقننه ده چې پارلمان دی او د پارلمان کار وي قوانین جوړول. دویمه څانګه انتظامیه ده چې د ملک انتظام چلولو سره سره هغه قوانین چې کوم پارلمان جوړ کړي هغه په ملک کې نافذ کوي. او دریمه څانګه عدلیه ده، د عدالتونو کار وي چې څوک قانون مات کړي هغې له سزا ورکول. اوس چې کله دا درې واړه څانګې په خپل خپل ډومین کې دننه کار کوي او د یو بل په کار او اختیار کې مداخلت نه کوي، د ملک نظام سمود روان وي. دغه شان یو بل هم دا خبره ده چې پارلمان چې کومه اداره قوانین جوړوي، نو چې کله هغه قوانین د خلکو د خواهشاتو او ضرورتو او سہولیاتو لپاره جوړوي، نو بیا دغه ملک په مخ په وړاندې باندې روان وي. او چې کله په یو ملک کې د ذاتي ګټو لپاره د پاټۍ د ګټو لپاره قانونونه جوړیږي، نو بیا د هغه ملک هم دا وي څنګه چې د پاکستان حل دی. او د شاهد خاقان عباس یوه خبره چې د تیرو 500 کالو نه په پاکستان کې د ولس د سهولت لپاره د خیرخواهۍ لپاره قانون نه دی جوړ شوی. نو دا اوس چې په دې ویډیو کې موږ کومه خبره کوو، نو دا کوو د الیکشن ترمیمي بل 2023 په باره کې. په اصل کې په 2019 کې د الیکشن سره ریلیټډ یو بل پاس شوی و. دی په هغه بل کې دوه ترمیمونه کول غواړي. یو ترمیم دی د هغې بل په سیکشن 16 کې کوي او بل ترمیم دی د هغې بل په سیکشن 104 کې کوي. په سیکشن 16 کې چې دی کوم ترمیم کوي، هغه دا دی چې کوم یو سړي چې الیکشن ګټلی دی او د الیکشن نه پس، یعنی الیکشن چې په آزاد حیثیت کې ګټلی دی او بیا د الیکشن نه پس د کومه پارټي جوین کړې ده، چې د کومه پارټي جوین کړې ده، نو اوس دی په پارلمان کې دننه هغه پارټي بدلولی نشي. دویمه چې کومه خبره ده هغه دا ده چې هر هغه پارټي د هغې به په ریزرو سیټ کې په مختص سیټونو کې مخصوص سیټونو کې چې کوم د زنانه او د اقلیت لپاره یي په هغې کې حصه رسي، چې کومې پارټۍ د الیکشن نه مخکې الیکشن کمیشن اف پاکستان سره د دغې ریزرو سیټس لپاره لیست جمع کړی وي. نو اوس د دې واړو ترمیمونو په دې بل کې مقصد څه دی؟ نو مقصد یې صرف او صرف د پاکستان تحریک انصاف لارې نیول دي. دا بل چې دی نه دا د 12 جولای د سپریم کورټ چې کومه فیصله وه، چې هغې فیصله کې دا ویل شو چې پاکستان تحریک انصاف یو پارټي ده او د پارټۍ په حیث باندې په مخصوص سیټونو کې چې د دې کوم حصه ده هغه دې ورکړی شي یا د دې رسي. نو دا د هغې پر عمل کې راغلی. د دې نه د حکومتي پارټۍ یا د پارټو د دې نه مقصد واضح دی او هغه دا دی چې د پاکستان تحریک انصاف او په د ریزلټ سیټونو حاصلولو کې په لاره کې یو خنډ جوړ کړي. او چې کله دوی دغه سیټونو نه محرومه پاتې شي، نو بیا چې دا کومې پارټۍ دي نو د دوی په پارلمان کې 2/3 اکثریت یعنې 2/3 میجارټي راځي. او چې کله د دوی 2/3 اکثریت راځي، نو بیا دوی که چېرې غواړي او ضرورت راځي، نو په عین کې په اسانه باندې ترمیم کولی شي، ترمیمونه کولی شي. خبره اوس دا خبره راځي چې آیا دا ممکنه ده چې دوی دا قانون پاس کړي؟ بالکل ممکنه ده، ځکه چې په ساده اکثریت باندې پاس کولی شي او ساده اکثریت حکومتي پارټو سره شته. ښه، بیا دا ممکنه ده چې دوی په دې لاره باندې پاکستان تحریک انصاف د دغې سیټونو نه محرومه کړي؟ بالکل ممکنه ده. ها، پاکستان تحریک انصاف سره دغه یو لاره شته چې هغوی بیا د دې قانون خلاف سپریم کورټ او پاکستان ته یو پیرې ته بیا لاړ شي. نو بیا د سپریم کورټ او د پارلمان په خپلو کې بیا یو پیرې ته کلیش راځي. او د تیرو څو کلونو نه موږ په پاکستان کې بیا د عدلیې او د مقننې او کله د عدلیې او د انتظامیې کلیش لیدلی دی او دا کلیش د ملک په ښه مفادو کې نه دی. بل د دې به یو نتیجه دا هم راوځي او هغه یو خرابه نتیجه ده چې د الیکشن کمیشن اف پاکستان به یو طرف ته چې سپریم کورټ ویلي دي چې دوی د خپل ریزرو سیټس ورکړه او بل طرف ته اوس دا قانون پاس شي، نو په دې کې خو به دوی محرومه کړی شي. نو الیکشن کمیشن اف پاکستان به د دواړو غټو ادارو په منځ کې یو سینډویچ جوړ شي. اوس دې ځای کې یو غټه غلطي چې ده نه د سپریم کورټ ته، د سپریم کورټ غټه غلطي دا ده چې کله سپریم کورټ په 12 جولای باندې یو مختصر فیصله خپله ورکړه، نو قانوني ماهرین دا وایي که چېرې سپریم کورټ د چوټیانو نه مخکې چې اوس د هغوی د ګرمۍ چوټیانې جاري دي، د دې نه مخکې تفصیلي فیصله جاري کړې وې، نو د ډېرو سوالونو جوابونه به په هغې کې میلاو شوي وو. نو بیا کېدای شي چې حکومت سره دغه لاره نه وه چې دا نوی بل راوړي. اخره کې ویډیو په دې ختمه کړو چې پاکستان کې چې دا حالت دی چې دوی د خپلو سیاسي یا د پارټو ګټو لپاره کارونه کوي، نو ریسپانسیبل څوک دي؟ دا ټولې پارټۍ ریسپانسیبل دي. دا که عمران خان حکومتونه هغوی هم داسې کړي دي چې د خپلو مفادو لپاره به یې بیلونه پاس کول. او دغه شان چې بیا که پي ډي ایم راغی، اوس دا یو حکومت دی تر دې پورې چې په پاکستان کې د اسټبلیشمنټ د خوشحالولو لپاره په یو ورځ کې په درځنونو باندې قانونونه پاس شوي دي.